السلام علیکم ملګرو. د پاکستان احمد شهزاد او د افغانستان محمد شهزاد بیرته ملي لوبډلې ته راځي. د دې دواړو لوبغاړو په حواله سره ډیر مهم خبر راغلی دی او اخرکار سعودي عرب هم د کرکټ میدان ته راودنګل. سعودي عرب د کرکټ په دنیا کې ډیر غټ قدم اخیستی دی او لاهور کلندر والا د وطن نه بهر په لیګ کې به شرکت کوي. د لاهور کلندر ټیم منیجمنت د وطن نه بهر په لیګ کې فرانچایز واغوستو. نو ټول معلومات تر لفدي ویډیو کې در کوم. نو ویډیو راستر اخره پورې وګورئ او د نور کرکټ مینوالو سره شیر کړئ. اول خبر کو د پاکستان د احمد شهزاد په حواله سره چې بیرته به کله د پاکستان ملي قومي ټیم ته راځي. بل ورځ احمد شهزاد په یو انټرویو کې ویلي چې زه به ډېر زر د پاکستان ټیم ته دوباره راشم او زه 100% چې کوم دی اوس تیار یم. تاسو راشئ د احمد شهزاد د خبرې واورئ چې احمد شهزاد به کله د پاکستان ټیم ته راځي. मुझे तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लग रहा है. मेरे तो ऐसा ही होता है जिस तरह मैं कल टीम में आ गया हूँ. मेरी प्रेपरेशन उस तरह ही गुजरती है और बिल्कुल इसी तरह ही मुझे लगता है कि बहुत जल्द आप मुझे टीम में देखेंगे और यही मेरा बिलीव है और ये रहेगा. 8 दफ़ा मैं बाहर हो चुका हूँ टीम से, सो आई नो व्हाट इट फील्स. आपको बिल्कुल ठीक लग रहा है जहाँ पे आप हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे खड़े होकर लग रहा है कि मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी PSL में. تاسو د احمد شهزاد د خبرې واورېدې. د احمد شهزاد ډېر امید پیدا شوی دی. احمد شهزاد وایي چې زه به ډېر زر د پاکستان ټیم ته راشم او تاسو ما پاکستان په ټیم کې دوباره ووینئ. احمد شهزاد ویلي چې زه خپل پریکټس جاري ساتم او په اوس وخت کې زه د پاکستان ټیم لپاره مکمل تیار یم. احمد شهزاد ویل چې د پاکستان په کرکټ بورډ کې داسې کسانو چې هغوی زه PSL نه هم درې کړی وم او د پاکستان د ټیم نه هم ایستی وم چې اوس هغه کسان د پاکستان په کرکټ بورډ کې نشته. نو احمد شهزاد دا ویل چې زما پوره امید دی چې زه به ډېر زر د پاکستان ټیم ته راشم او پر روان PSL کې به هم زه لوبېږم. نو احمد شهزاد بار دا بیانونه ورکوي چې ډېر زر به تاسو ما پاکستان په ټیم کې ووینئ. اوس پته نه لګي چې رقم زګین ورته ګرین سیګنل میلاو شوی دی. خو احمد شهزاد هم د پاکستان یو ډېر زبردست بیټسمین دی. د پاکستان یو ډېر ښکلی اوپننګ بیټسمین دی. نو که احمد شهزاد دوباره د پاکستان ټیم ته راشي نو زما په خیال دا به غلطه فیصله نه وي. ستاسو څه خیال دی چې احمد شهزاد د پاکستان ټیم ته راشي او که نه؟ احمد شهزاد د خبرې تاسو په خپله واورېدې. احمد شهزاد بار دغه بیان ورکوي چې پر روان وخت کې تاسو ما پاکستان په ټیم کې او په PSL کې ګورئ. او بل طرف ته افغانستان د محمد شهزاد په حواله سره هم ډېر مهم خبر راغلی دی. دا خبر راغلی دی چې محمد شهزاد بیرته افغانستان په ملي لوبډله کې اخیستل کیږي. د افغانستان یو ډېر زبردست وکټ کیپر بیټسمن محمد شهزاد پرون دوبۍ ته تللی او داسې ویل کیږي چې دا راشد خان راغوښتی دی دوبۍ ته. د افغانستان د کرکټ د سورسز د طرفه دغه خبرونه را روان دي چې شهزاد محمدي بیرته په ملي لوبډله کې اخیستل کیږي. زما خپل دا نظر دی چې شهزاد محمدي بیرته د افغانستان ملي لوبډلې ته راشي نو دا به ډېر ښه وي ځکه چې محمد شهزاد ډېر زبردست بیټسمن دی. په هغه یو انټرویو کې شهزاد نه پوښتنه هم شوې چې ستا فټنس داسې خراب دی او ته پې کار نه کوې. نو محمد شهزاد ورته بیرته ډېر مزاحیه جواب ورکړو چې د یوه منډې او د یو رنز څه نه جوړېږي خو بس زه له شپږیزې او څلوریزې وهمه او زما کار دا دی چې زه به د لوبډلې لپاره لوبه ګټم. نو محمد شهزاد یو ډېر ښه بیټسمن دی. زما په خیال کې بیرته د افغانستان ملي لوبډلې ته راشي نو دا به ډېر ښه کار وشي. که تاسو وګورئ د پاکستان انضمام الحق څومره عظیم او غټ بیټسمن دی. هغه چې کوم دی هغه فټنس هم ډېر زیات خراب و خو د دغه فټنس باوجود هغه چې کوم دی داسې ورلډ ریکارډونه جوړ کړي دي چې هېڅوک یې هم نشي ماتولی. نو دغه فټنس هسې بانه زه یم چې دغه به هم ټیک شي. خو که شهزاد محمدي بیرته د افغانستان ملي لوبډلې ته راشي نو د دې سره د افغانستان لوبډله نور هم مضبوطه شي. افغانستان چې څومره هم د کرکټ مینوال دي هغوی ضروري کامنټس وکړئ او خپل نظر زما سره ضروري شیر کړئ چې شهزاد محمدي بیرته د افغانستان په ملي لوبډله کې اخیستل پکار دی او که نه. او بل طرف ته غټ خبر دا راغلی چې لاهور کلندر والا به د وطن نه بهر په لیګ کې شرکت کوي. د لاهور کلندر ټیم منیجمنت د زیمبابوې په T10 لیګ کې فرانچایز واغوستو چې عاقب جاوید دلې په دې لوبډله کې د پاکستان او د افغانستان ډېر لوبغاړي شامل وي. راشد خان، شاهین افریدي او فخر زمان خو به خامخا د عاقب جاوید په دې لوبډله کې شامل وي. د زیمبابوې په لیګ کې د پاکستان او د افغانستان ډېر لوبغاړي اخیستل کېږي. دا لیګ به یو ډېر زبردست او ګرم لیګ وي. که په دې لیګ کې د پاکستان او د افغانستان کم لوبغاړي واخیستلی شو نو زه بیا تاسو ضروري خبروم. او یو بل غټ خبر دا راغلی دی چې آخرکار سعودي عرب هم د کرکټ میدان ته راودنګل او سعودي عرب به هم اوس خپل ملي قومي ټیم جوړوي. سعودي عرب هم خپل انټرنیشنل کرکټ ټیم جوړوي چې ډېرو غټو کرکټرانو سره رابطه کړې ده. د سعودي عرب سپورټس منسټر وسیم اکرم او ندیم عمر سعودي عرب ته راغوښتي دي. سعودي عرب خپل انټرنیشنل ټیم جوړوي چې د ندیم عمر او وسیم اکرم نه ډېرې مهمې مشورې اخلي. د دې لپاره سعودي عرب ته راغوښتي دي. په نن سبا وخت کې کرکټ ډېر زیات پرمختګ کړی دی او کرکټ ډېر زیات عام شوی دی. نو د کومو هیوادونو چې خپل ملي لوبډله نه وي د کرکټ هغه اوس کوشش کوي چې خپل انټرنیشنل ټیم جوړ کړي. نو سعودي عرب هم خپل انټرنیشنل کرکټ ټیم جوړوي چې پر روان وخت کې تاسو سره پاکستان، افغانستان، د دوبۍ په شانتې د سعودي عرب ټیم هم د کرکټ په میدان کې په نظر باندې راځي.